بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا موافيا لنعمه ومكافيا لمزيده، الصلاة والسلام على سيد رسوله وآله وصحبه وجنوده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب زدنا علما نافعا وعملا صالحا وفهما زكيا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تر ټولو اول خبره په دې ځای کې پکار ده چې موږ د قرآن پاک چې دا یو وحی الهي دی، د الله د طرف او خپل رسول ته د پاره د اصلاح د عبادو د دې په ترجمه کې روانېږو. نو دا خبره وپېژنو چې آیا د قرآن پاک ضرورت په څونه اندازه و چې الله رب العزت قرآن پاک و خپلو بندگانو ته رااستوي. نو د قرآن پاک ضرورت په څو اندازه و. یو مسله خدا ده چې کچیرې دې ته وګورو چې دغه مخلوقات الهیه چې هر څه دي، تر علویاتو سفلویاتو، تر جماداتو نباتاتو، تر حیواناتو او مائعاتو او جامداتو، دا ټول د الله ملک دی. او د انسان ژوند په دې دنیا کې د مکلفیت دی. مکلفیت دا معنا ده چې دی خود اختیار نه دی،
په ذمه کې یو داسې امور شته چې په هغو دی مجبوره دی چې باید وکړي. نو بیا خو د مکلفیت د شان د انداز تقاضا دا ده چې په مځکه کې هر څه شان چې انسان یې استعمالوي د هغو منافع او ضررونه وپېژني. دا یوه خوا ده. بلې خوا ته یې هغه د مالک و رب د خوا چې انسان یې مکلف کړی د هغه د قانون په مقتضا باندې استعمال کړي. ولې خود اختیار خو نو نه دی، نو خود تقاضا نه دی، خود پسند نه دی، خود فکر نه دی. د په ذمه کې مکلفیت شته. نو د دې وپېژندل ضرور دي چې دا باید استعمال کم دا نه کم. دا چې استعمالوم باید پر دغه طریقه استعمال کم، هغه باید پر هغه طریقه استعمال کم. د دغه اشیاو دا اصل پېژندل په درو طریقو کېږي. یو په دې حواس ظاهره وکېږي چې بعض شیان سړی په سترګو ویني. چې ویني یې نو یې په حس باندې ورته ګټه و تاوان معلومېږي. دا د ګټې دی، دا د تاوان دی. او بعضې اشیا انسان ته په عقل باندې درک کېږي. انسان عقل د هغه کشف کولی شي. او بعضې اشیا داسې دي چې نه په حس درک و ادراک کېږي نه په عقل. ضرورت د چای، د وحي، لکه اوس د دیوال د دې په سترګو ویني، دا د مشاهدې شی دی، دا د حس کار. دا ستا عقل هم دا د تقاضا کوي چې دغه دیوال چې بنا سوی نو یو بانی لري، د خودونو دی جوړ سوی. د خودونو بیا عقل معلوم کړ. خو دغه معلومول چې د دغه استعمال د څه دپاره وکړم، پر کومه طریقه یې وکړم، په کوم استعمال کې ثواب دی، په کوم استعمال کې عذاب دی. دا خو نو نه په عقل معلومېږي نه په حس. نو د دې دپاره ضرورت د چا شته؟ د یو وحي الهي، د یو قانون الهي شته چې د دغه اشیاو حقیقي منفعت ثمره د استعمال د ثواب و د عقاب سړي ته وښي. او که په بل تعبیر ووایو چې د انسان یو دا ظاهري منافع دي، د نفسانیاتو، خواهشاتو، جسمانیاتو، او یو د انسان حقیقي سعادت الدارین دی چې
چې د انسان د دنیا او د آخرت سعادت او نیکبختي په راځي. دا ظاهري منافع د انسان د خپل سترګو معلومیږي. هغه ور دی مه ورګډېږه، هغه پاڼ دی مه ترشوه کېږه، هغه دیوال دی سر مه ځینې وه، هغه مټر دی لار ځینې واړوه. پاته چې څو هغه سعادت دارینو هغه په حس نه دی معلوم. خو په عقل باندې هم نشي کېدای. په عقل باندې په دې نشي کېدای چې عقل په خپل ځان کې یو تاوان یې دا دی چې وهم یې همسایه دی. د عقل سره وهم همسایه دی، یعنی د عقل په ډیرو امورو کې د وهم دخل راځي. نو که په پښتو تعبیر وکړو، عقل په ډیرو کارو کې وهم خطا باسي، خطا یې باسي. نو د عقل پر کړنې او کردار اعتماد نشي کېدای، ولی په کارو کې د وهم دخل ستا هغه یې خطا باسي. او یا که ووایو چې عقل د ذوی العقولو د حال په مقتضا مختلف دی. که اوس دلته یې دوه کسان سره کښېني، پر یوه شي باندې حجت سره کوي، د یوه په عقل یوه معنا ځینې اخلي، د بل په عقل بله معنا ځینې اخلي. د یوه موضوع باندې دوه ذوی العقول یوه معنا اخلي، بل بله معنا اخلي. د عقول مختلف دي. نو پر عقل باندې هم اعتماد نشي کېدای. ګډوډۍ راځي، تنازع راځي. تاسې وګورئ دا لوی علم ته ذوی العقول متوجه سوي، یو یې علم قدیم دی، یو یې حادث دی. یو د خلق نسبت افلاکو ته کوي، یوې ودهر ته کوي، یوې په خلقو په ایجاد قول کوي، یوې وعقولو ته نسبت کوي، یوې وپلان ته نسبت کوي. نو په عقل کې خدا تاوان دی چې مراتب د عقولو سره مختلفې دي. پر عقل باندې اعتماد په دې نشي کېدای چې دوه ذوی العقول پرې ولاړ نه سره ځي. او دریم مشکل دا جوړ دی چې د عقل ډېر وختونه دا فیصلې پر جذبه بنا سي. په یو خبره کې حالت د جذبې راسي، یو رقم فیصله وکړي، بل ګړی بعد بیا حالت د بست نورمالي بیا بل رقم فیصله وکړي. عقل دوامدار او معتدل نه دی. عقل معتدل نه دی. یو وخت په حالت کې د جذبې، یو وخت په حالت کې د بس.
یو وخت نورماله، یو وخت په جوش کې. نو د عقلو فیصلې د اعتبار نه دي. په دې نګاه باندې بیا موږ تاسې د ذوي العقولو د حکماو، د فلسفیینو، د منطقیینو، د حکماو مسلې وي په دا لوی نظام عالمي کې اختلاف کوي. نو عقل خو بی اعتبار شو. ضرورت دې ته پیدا شو چې یو داسې قانون راشي چې نه وهم په ګډ وي، نه تفاوت پکښې راځي، نه بسط و جذب پکښې راځي. هغه نو څوک دی؟ هغه نو وحی و قرآن دی. دا یو حاجت د قرآن دی. قرآن ضرورت شته. او بل که ووایو چې قرآن ته ضرورت دی، قرآن د انساني مزاج دپاره دلیل بقایي دی. دلیل بقایي چې انسان د قرآن په حیث باندې باقی پاتېږي. څنګه راوایي؟ عجب خبره دا ده چې الله جل وعلا شانه هر څو انسانان پیدا کړي. شوق یې څوک دی؟ ژوند و بقا. هر څو انسانان چې الله پیدا کړي دي شوق ژوند و بقا ده، چې دی ژوندی وي، باقي وي. په طبیعت کې د چا مرګ خوښ دی؟ مرض یې خوښ دی؟ رنځ یې خوښ دی؟ یا او عجب بل خواته دا ده چې الله مځکه پیدا کړې، باقي شی پکښې نه دی. چې دنیا پیدا کړې، باقي شی پکښې نه دی، ګډ پانی دی. ارشنو تاسې خپل پر ځان اعتراض وکړي. دا ټول انسانان بلکې کنو کوي لا نظر ورعام ټول حیوانان و انسانان خطا وتلی دي. په چیش کې؟ په دې کې چې ګرد تمنا د بقا لري او بقا نسته. خبر نه یاست پوه؟ دا ټول انساني جامعه څه بلا دي جوړ کړی دي. دا ټول انساني جامعه د ابتدا څخه تر انتها پر بقا سره متفقه ده. مرګ یې زړه نه غواړي، رنځ یې زړه نه غواړي، مشکل یې زړه نه غواړي. او دنیا هغه ده چې په هغه کې امکان د بقا نشته. چې تر اوسه پورې دغه ډول خطا ایستل لیدلي چې ټول انسانان په یو خبره کې خطا وتلي، هغه دغه مسله ده. په ظاهر باندې
د عالم دنیا د دوران تقاضا دا ده چې بقا نسته پکښه کې. د عالم انس د طبیعت تقاضا دا ده چې فنا پر را نشي. که د دې خبرې تر شا وګورئ دا به خود انسان ووایي چې یاره دا دائمي بقا ممکن ده. دا دائمي بقا څوک ده؟ ممکنه ده. که ممکنه نه وایي محاله وایي. دا ګور انسانانو اتفاق نه پر کوي. دا ټولو ذوي العقولو اتفاق نه پر کوي. معلومه دا ده چې دالته یو د بقا اساس ده او د دنیا د مجرباتو څخه د دنیا د مشاهداتو څخه یو دنیوي حیث باندې یو مسله شته. فرض که د یو حیوان غوښه راواخله هلته یې کښېږده 2 ساعته بعد ته یې بوی نیولی. 2 ورځې بعد یې چینجان کړي. 10 ورځې بعد خرابې شوي. خو داسې تداوي و دوا د مشاهدې نشته چې دا غوښه دا شی په ووایي بیا ډېر وخت باقي پاتې. دا نشي کېدی. او دغه قرآن یو دلیل بقایي د انسان دی چې د انسان دا خپل فطري خلقي دعوه د بقا ده. انسان دا غواړي چې باقي پاتې شي او په دې کې خو بقا نشته. بقا یوازې په چا کې ده؟ په الله کې ده. په چا کې ده؟ د الله په صفاتو کې. په چا کې ده؟ د الله په قدرتو کې ده. د دغه الله چې باقي دی، دائم دی، قائم دی، د دې دغه کلام چې تعبیر ځینې په وحي و په قرآن کېږي د دې په مالګه چې انسان نمکي سو الله دایم دی، قرآن دایم دی، انسان خو یو ورو سوس په لوس بنیاد شی دی چې دغه د الله د کلام په مالګه باندې ووهسي باره څه ځینې جوړه شي، باره باقي شي. که ته وایې نو دا بیا څه وایه؟ په کلام کې خو د انسان خلط و پلط ویل تلاوت کول خو په دنیا کې دی. دنیا کې نو کله باقي پاته شوی؟ دنیا داسې لنډه کوتا جوړه ده. د قرآن په خمیره چې انسان واخشل سي، یعنې دا وایم چې د قرآن سره یې خلط راسي، بقا یې په آخرت کې راځي. نو قرآن دلیل بقایي د انسان دی. دا ټول انسانان نه دي خطا وتلي. کنه یې تش تصور وکړئ په دنیا کې د ټولو انسانانو د ژوند سره رغبت نه دی. د مرګو، د ټپو، د خوږو، د ستړیاو، د رنځو، د مرضو، د رحلتو، د لوږې و د تندې څخه یې نفرت نه دی. دا ګر خطا وتلي دي. او په دنیا کې یو باقي پاته شوی دی، نو بیا ولې وایي چې یو ګر خطا وکړي؟ معلومه دا ده چې یو امکان شته. که
امکان نه وای دا ټول ذوي العقول پر دې بقا نه سره موافقېدل، چې امکان نه وای دا ټول ذوي العقولو د صحت دعوه نه کول، چې امکان نه وای دا ټول ذوي العقولو د خوشحالۍ و بقا تمنا نه کول. امکان یې سته، د انسان په ذات کې د دې استعداد نشته. نو په دغه مالګه چې نمکي سي چې د الله د قرآن مالګه ده، په دې باندې انسان څوک جوړېږي؟ باقي و دائم و قایم. که ته دا مالګه خو په دنیا کې ورګډېږي، موږ وایو دنیا بیا راکوتا د اثر یې په آخرت کې معلومېږي. نو قرآن دلیل بقایي د انسان دی، د انسان ورته ضرورت دی. البته که یوه مسله ووایو چې یو مشکل شته، که ته دشتي وایه چې نو کافران خو هم باقي پاتې دي، په آخرت کې کافران په جهنم کې ابدي پاتې دي. نو موږ وایي چې ګوره، موږ چې ویل چې د انسان طبیعي تقاضا ژوند دی، مطلق ژوند دی، چې څه ته وایي چې 1000 کاله ته ژوندی، دا 1000 کاله ته په دار به زړېږي، اوس دې چې دا ژوند غواړي. دغه د انسان فطري تقاضا چې موږ ویلې ده، هغه ژوند چې آباد و آزاد و وساد سهولت یې هغه نه په قرآن دی. دا هغه د خو ژوند نه دی. دوی به تمنا کوي چې کشکې مړه وای. او یا د قرآن فطري تقاضا بقا ده. د قرآن فطري تقاضا څوک ده؟ بقا ده، چې د قرآن په مالګه نمکي سو هغه به باقي. معنا دا ده چې قرآن دنیا ته راغی، انسان په مکلف سو، انسان دغه رنګ د قرآن واخیستی، دی به باقي پاتې. چې دین دنیا ته راغی، انسان په مکلف سو، انسان دغه رنګ ځینې واخیستی، دی به باقي پاتې. اوس نو راسه چې دغه دی باقي پاتې، که چیرې داسې و چې د قرآن په مقتضا یې عمل کړی په سهولت کې، خو باقي سو. که د قرآن په مقتضا عمل نو کړی په ذلت کې، چې جهنم دی. دغه رنګ د قرآن څخه هر انسان اخلي چې باقي به پاتې، که په سهولت کې و که په ذلت کې و. او بل باید ووایو چې قرآن ته ضرورت شته. قرآن د دې نظام انسانی دپاره یو دلیل، یو ضرورت غذایی دی. هلته خو دلیل بقایي و چې په قرآن باندې انسان باقي پاتېږي. بل به ووایو چې غذایی دی. غذایی څنګه غذایی دی؟ انسان یو حیثیت د عالم صغیر په نسبت د عالم کبیر لري. عالم کبیر د الله د پر اسمانو، پر مځکو، دریابو، رودو، لمرو، سپوږمۍ مشتمل دې ته څوک وایي؟ عالم کبیر. دا هر انسان دا عالم صغیر دی. تفسیر بیضاوی انشاءالله پنځم مخکې به دیارلسم عشا وګورئ. ډېر تفصیل یې د انسان او د دې عالم د تشبیه سره کړی دی،
چې اسمان یې څه شی دی، مځکه یې څه شی دی، لمر یې څه شی دی، سپوږمۍ یې څه شی دی، دریاب یې څه شی دی، باد و هوا ده، نظیر یې پکې جوړ کړی. دغه عالم صغیر بیا په خپل ځان کې چې انسان دی پر دوو اجزاو مرکب دی. یوې دا حیثیت د جسم دی، دا تابوت دی، دا صورت دی، دا صندوق دی. پښې دي و، لاسونه دي و، سر دی و، غوږونه دي و، سترګې دي. دا د انسان یو طرف دی. بل طرف ته د انسان یو جز دی چې په روح تعبیر ځینې کېږي. څوک دی؟ روح. دغه د انسان د جسم و د روح نسبت چې ځینې سره واخلي، دا جسم داسې یو حیثیت لري لکه مرکب. ته اوس را روان یې سبقانو ته پر بایسکل راغلې، پر موټرګاټ راغلې، پر خره راغلې، پر اوښ راغلې، هغه ستا دپاره مرکب. اصلي مقصودي شی، اهم شی ته یې که دا ستا بایسکل. انسان یې داسې حیثیت لري. دا روح اصل دی، د وجود یو مرکب دی. که نه یې تشې وګورئ، یوې علامې ته دغه وګورئ چې یو انسان 100 کاله په تېر سوي دي. په ځنګله کې هم شپې کړي، په غره کې هم شپې کړي، په دشت کې هم شپې کړي، په بیابان کې هم کړي، یوازې هم کړي، په جامعه کې هم کړي، لمر کې هم کړي، یخ کې هم کړي. خواره کوم حال په راغلی؟ په دا 100 کاله نه مزري وخوړی، نه چغال وخوړی، نه موږک وخوړی. چې مړ سو 15 دقیقې بعد بیا موږک پسې جګېدلی، بیا یې خوړلی. خو هغه جسم دی. څه فرق راغلی؟ یو مړه او د بیده څه فرق دی؟ تاسې بیده یې لیدلی چې سړی بیده یې راکښېنستلی، پزه یې موږکانو خوړلي، وږونه دې یې خوړلي، چې مړ شي بیا چنګارلی. چې نفس یې وختی، نیم ساعت بعد دلته لمر ته وروځي، د نفس سره 1 ساعت، 2 ساعته، 15 ساعته، 6 ساعته چې نو کوي خوبنې 10 ساعته بیده یي، بوی یې نیولی که ورو سوی، یو خوند یې بسوي. چې نفس پکښې مزری دي ځغلي، چې نفس یې وخېږي، 5 ساعت خوړلی. څومره فرق شته؟ معلومه دا ده چې دا حیبت و تاثیر دې هم په روح دی، دا صحت د بدن دې هم په روح دی، دا عزت دې هم په روح دی. چې مړ شي تر ټولو مخته یې زامن پلار زغري تر خاورو لاندې کوي. د عطاګانې ګردې د انسان په روح دي، عزت په خپلوانو کې دې هم په روح و. چې مړ سوي اوله پلار زغلول یې تر خاورو لاندې کول یې. صحت دې هم په روح و. چې مړ سو 15 دقیقې بعد یې بدن بوی ونیوی. حیبت یې هم په روح و. چې روح نه و 15 دقیقې بعد موږک خوړلی وي. نو څوک اصل سو؟ روح اصل سو. وجود یو فرد سو. د دغه وجود چې یو پوزله شی و، غذا یې دغه ده چې مځکه وکره، غنم راواخه، راشه یې که، ډوډۍ یې که، ویې خوړه.
بزله شی دی دغسې بزله یې ورته غذا تا ته سپارلې ده البته بیا هم په هغه کې څونه کار سوی مقصد یو خو نو نه دي خطاوزمه ستا په نفقه کې په ډوډۍ کې دي د مځکې تابعیت سته د باد د هوا د باران د لمر د سپوږمۍ د ټولو اثار سته داسې ما اسانه کوي چې نو زما د بدن غذا بیخي موته ده د لمر اثر جلا پکښې دی د ستوري دا جلا دی د سپوږمۍ دا جلا دی د هوا دا جلا دی د مځکې دا جلا دی د الله مخلوقات چې زموږ تر سترګو نه عام دي هغه خو پرېږده بسې اوس خو غذا یې ستا په تصرف کې ده روح چې یو یوازنی معزز مخلوق و منشا یې هم نه ده معلومه د څه څه پیدا ده ویسألونک عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتیتم من العلم الا قلیلا روح د امر صدرات دی دا الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين په تفسیر کې د خلق او د امر دراس تفسیر دی او دلته کېږي وجود د دې شرونو اوبو څه پیدا دی د غوښې او وینې څه جوړ دی معال یې ورستېدل دي غذا یې ستا په طاقت غنم دې میده کړه وړ دې کړه ډوډۍ دې کړه ودې خوړل لاړ روح چې یو یوازنی مخلوق په خصوصیت الهي سره خاص دی د دې غذا د کومه ځای ده غذا هم د الله د طرفه ده هغه څه شی هغه د قرآن من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا كتسوك د قرآن يا رازق معيشت بيتان تتصور وکا چې ستا د بدن غذا ډوډۍ د یوه ورځ دوې ورځې درې ورځې پنځه ورځې ونه خورې باره به څنګه شي نو قرآن د انساني وجود دپاره چې هغه اصل د وجود هغه اصل دی چې روح دی د هغه دپاره غذا ده قرآن یو دلیل غذایی دی لکه موږ ویل چې قرآن دلیل بقایي دی په بقا خو مؤثر خلاص و دغه ډول قرآن دلیل غذایی دی ستا غذا هم د قرآن دی ولی روح دی اصل دی د هغه غذا قرآن دی که قرآن د چا سره نه وي ژوند بې تنګ وي دا بېدینه خلک نه دي دا چې څونه د قرآن لیرې کېږي د هغو په ژوند کې ذوق نسته د هغو په معیشت کې ذوق نسته د هغو په سرمایه او بودیجه او نفقه کې ذوق نسته د هغو دا هر څه ژوند د تنګۍ دی د بېدینۍ سره بس نفستنګي لازمه ده فکر خرابي لازمه ده که تاسو تر اوسه یو مسلمان یو متدین یو دیندار سړی درې دی چې د تکلیف یې ځان وژلی یا بېدینه خلک ځان وژني یو سړی به په بدن آباد وي 15 کورزینه به پسې چې کښېني 15 قسمه خواړه به ورته پراته وي چې پرېوځي د ده په طبیعت په چپرکټان ورته ولاړ خو په هغه موټر کې چې سپور دی هم یې فکر خراب دی په
پر هغه ډوډۍ چې ناست دی زړه یې نه غواړي پر چې برکټ چې پروت دی کور نه وځي نو څه ګټه یې وکړه نو قرآن چې دی اصل د انسانانو دپاره یو دلیل غذایی چې د روح غذا ده چې روح اصل دی بدن تبع دی روح محبوب دی روح مقبول دی روح دائم دی آغا دپاره غذا قرآن دا یو دلیل غذایی دی دا قرآن او که ترتیب ورتیر سو ووایو چې قرآن یو دلیل قانوني دی څوک دی دلیل قانوني څنګه قانوني دی انسان چې په خپل طبیعت کې مرغوبات لري چې دته مرغوب و محبوب دي طعام شراب لباس خوړل چښل اغوستل ته یې درې د بلوغ څخه بعد نکاح څلور او د دې سره حب د مال او د رتبې دا څو دا شپږ دغه شپږ شیان په انسان کې طبیعي شته حب د لباس حب د شراب حب د طعام حب د منکوحې حب د رتبې حب د مال او په انسان کې یو دوه صفت شته یو صفت د انسان غضبي دی یو شهواني دی شهواني صفت د دغه طبیعي مرغوباتو باعث دی انسان سره د دې شهواني صفت په تقاضا حس ته دی دی چې ځان ته ډوډۍ پیدا کړي ځان ته اوبه پیدا کړي ځان ته لباس پیدا کړي ځان ته نکاح پیدا کړي ځان ته رتبه پیدا کړي ځان ته مال پیدا کړي د دغه طبیعي مرغوباتو باعث په انسان کې څوک دی هغه دغه قوی شهواني د انسان دی او په انسان کې دا قوی غضبي دا بیا د دغه شانو کې د مانعینو مقابله کوونکې ده غواړي ځان ته لباس پیدا کړي طعام پیدا کړي شراب پیدا کړي پلان پیدا کړي د دې چې کوم څوک مانع ویږي د هغه مقابله وکړي دا د چا کار دی د قوی غضبي ته اوس فکر وکړه په هر انسان کې دا طبیعیات پراته دي اوبه غواړي ډوډۍ غواړي کالي غواړي ښځه غواړي رتبه غواړي مال غواړي شهوت ورسره شته هغه یې طلب کړي غضب ورسره شته چې څوک د دغه په مخ کې مانع ویږي دا ورسره مقابله کوي نو خپل خود به خود په انساني مزاج کې یو لار د منازعاتو د شرورو د اختلافاتو نسوه جوړ تاسو فکر وکړئ
چې د هر انسان په مزاج کې د فطري شیان شته غواړي. خوراک غواړي، چشم غواړي، لباس غواړي، نکاح غواړي، رتبه غواړي، مال غواړي. شهوت ورسره شته، هغه یې باعث دی پسې ګرځي، طلبوي. غضب ورسره شته چې څوک د هغه مانع ګرځي، خنډ ګرځي، دغه سره مقابله کوي. نو خپله د انساني فطرت مزاج تقاضا څوک دی؟ تنازع، منازعه، مقابله، شر جوړېدل، فتنه جوړېدل. بخاري یو دا تقاضا کوي، دا ملبس زما بل وایي زما، دا مشرب زما بل وایي زما، دا منکوحه زما بل وایي زما، دا رتبه زما بل وایي زما، دا مال زما بل وایي زما. د هر یو سره شهوت څخه طلب یې کوي، د هر یو سره غضب څخه مقابله یې کوي. څه ځینې جوړه سوه. نو راووتل خبره چې شر و شرارت فتنه انګیزي به جوړېږي. د دغه انساني مزاج د قوی شهواني د طلب او د غضبي د مقابلې دپاره دې ته داسې سل په سله ضرورت د یو قانون شته. که قانون جوړ نشي نو ورځ به یې وایي شرونه به سل وي. یو ځای به د یو چا سره پر ډوډۍ جنګي، یو ځای به پر اوبو جنګي، یو ځای به پر کالو جنګي، یو ځای به پر ښځه جنګي، یو ځای به پر مال جنګي. زور به زور به جوړ شي. ضرورت د یو قانون شته. قانون باید څوک راته جوړ کړي. قانوندان اول باید عالم وي، علم موحد ولري. که علم نه ولري هغه قانون جوړوای شي؟ یا که ولري موحد نه وي، دغه د انسان ټول ضرورات حاجات ورته حاضر نه وي، نقائص یې ورته حاضر نه وي، قانون جوړوای شي؟ یا داسې څوک غواړي چې علم ولري او موحد علم ولري. دا یو. دوهم دا شرط دی چې رحمت و شفقت ولري. انسانان په میزاسو د شر مرغوب دي. ممکن بې رحمت و بې شفقت یو بله فیصله وکړي چې مه ښځه کوئ، مه خوراک کوئ، مه چښاک کوئ، جنګونه پر کوئ، ځئ. خو مې کار نه کوي خراب. رحمت به لري، شفقت به لري، رحمان وي. کسر رحمت دا دوه. دریم دا دی چې د دغه انساني جامعې په نسبت کې به یو ورزناکي نه لري، پر یو خوا به میلان نه لري چې یو سړی پرګراني د یوه سړي څه یې بد راځي، د یوه خوشامند کوي، دا بل مخالفت کوي. دا سړي قانون جوړولی شي؟ دغه ډول ذات چې هم علم لري، هم موحد وي، هم په رحمت کې نهایت رسېدلی، او هم د ټولو انسانانو سره عدل سوی، پر یوه تر بل نه د نسب قربت لري، نه د وطندارۍ قربت لري، نه د همجنسۍ قربت لري، نه د ژبې و د رنګ قربت لري، هېڅ یو نسبت نه لري د یوه څه تر بل. دا نو یوازې څوک دی؟ الله. بل بنی او نو دغه الله د دغه انسانانو دپاره یو دلیل قانوني
چې دا یو قانون د انسانانو دپاره د قرآن رسولی دا قرآن څوک دی دلیل قانوني دی او بل که ووایو دا قرآن یو دلیل دوایی دی څوک دی دلیل دوایی څنګه دلیل دوایی دی دستی مرتشی دا خبر وکړل چې انسانی وجود پر دوه حیثیت مشتمل دی یوی د جسم یوی د روح دی ومنوی دا مهم وویل چې جسم یو پزله دی روح اثر دی جسم یو مرکب دی روح راکب دی جسم پانی دی روح دائم دی حیبت عزت حیثیت صفت حیات ټول د روح په وجه خو البته دغه جسم هم معرض د عوارضو دی روح هم معرض د عوارضو دی جسم ناجوړی کیږي مریض شي معیب شي د سر درد ورپېښېږي د نس درد ورپېښېږي د پښو درد ورپېښېږي هلاکېږي د جسم امراض خو در معلومېږي که دا اوس دلته یو ډاکټر راولو چې دغه ډاکټر عجب په دوا پوهېږي خو راشله که یو لا پاتې چې یاره زه خپله داسې مریض یم بس جسم معرض د عوارضو دی خو چونکې جسم یو فضول شی دی داغه د تداویو د ادویو دپاره د دوا دپاره دغه د دنیا فضول خلک مسلط دي څوک دي ډاکټران محسوس شی دی جسم فضول شی دی نو انسان ورته مقرر سوی چې تجربه وکړي کوشش وکړي ساینس وایي پلانکی ووایي پلانکی ووایي پلانکی ووایي بار نو جغېدلی نو باره د یو سړي مریضي معلوموي دا د معدې مریضي ده هغه هم یوه رښتیا نه نوي درواغ به ګډ داسې د سر درد دی هغه یوه رښتیا یو سلونه درواغ به ګډ داسې د پلانکې مریضي ده خو دا د جسم د مریضۍ د اصلاح دپاره دا د دنیا انسانان مسلط دي په دې نګاه باندې دا طبابت فرض کفایي دی خبره پوهېږئ خو دغه ډول روح هم رنځ لري روح مریض کیږي ګوره لکه روح چې غذا لري روح مریض کیږي په څه شي مریض کیږي په بدو عقایدو ساتلو په بدو اخلاقو په بده معاشره په بدې انډیوالۍ په بده تربیه په بده معامله که اوس چې په یو د ټټۍ په د مردارو روی په څا کې ماښام یې چې پر کټ ته دعوا کړی وای بیده سوی وای اوس به دې څنګه فکر خراب وای چې په داسې بدبویه ځای کې بیده ومه خوب مې نه دی کړی پر سر مې درد روحم په بد محاوره و بد مجلس و بدې انډیوالۍ باندې داسې خرابېږي په بدو عقایدو باندې پسې پاسېدېږي مریض کیږي او که وګورو د جسم عجبه لږ مریضي ده د جسم لکه دا ظاهر چې دی مریضي هم ظاهره ده لکه
دا ظاهر چې دی مریضي هم ظاهر ده. یو سړی به مریض یا مریض اخر څه بلاوي مري مړ سي باریم پر سر ده بارام قبض خلاص. د روح دا مریضي خو موږ وایو چې روح دایم دی. د قرآن چې دا انعکاس کړی ده دستې مونږ وویل روح د قرآن انعکاس کړی دایم دی. نو روح که مریض سو ابدالابد مریضي ده. په دنیا کې هم روح مریضي په دنیا کې هم روح مریضي. اصلي مریضي د جسم نه ده ګرانه. ما ته ستا ګوړی مخ ته په غذا کې وویل چې ما قرآن قانون غذایي دی. سړی وږی دی تږی دی خوار دی یوه ګوله وچې روټۍ پیدا کړي داسې په خوند یې په اوبو پسې وخوري سر وپیچي ساه راکشي. دا د روح مریضان نه دي. د دیو په ژوند کې ذوق نسته. په دا ډوډۍ خوړلو کې هم ذوق نسته. عام تر دې په اسلام کې یو قانون شته لکه مخته چې داسې موږ تېر کوي مثلا د منکوحې د نکاح. دغه د دنیا بېدین انسانان نه دي چې د دیو د ټولو د خپل د خلق حیوانان سره نه دي چې د دوی د ټول عمر دغه د فساد معاشرت د نرو د ښځې خواهشات پرستي سره یو ځای کوي. د دغو خوند د مسلمان د خپل اهلو د کور د یوې ورځې په ژوند کې نشته. نو روح مریض کیږي جسم مریض کیږي. د جسم ظاهر وو طبابت یې هم ظاهر و ظاهرو خلقو د مفوض ډاکټر صاحب ته واس اشاره دې پر لاس وګوري زموږ یو ملګری والا دې وبخښي مړ شو چې ول ډاکټر سوی دی باره زه میلمه کړم نور ملا نه بس چې میلمه یې کړم باره را ولاړ شو نه به دې راته ونیوی زه هم څه کوې ستا نه بس ګورم نه به چې ونیو مخې وړ مال مخ ماړه ولې ما ته درواغ سره جوړی مخ ماړه څنګه ما ته ګوره ته ولې مخ اړه ته ځان سره فکر وکړو څه درواغ ورته ووایه جسم خو ظاهر دی طبیبان هم دا اشیا روح چې دی هغه یو خصوصي د الله په خلق پیدا الله په عالم دی دایم دی باقي دی دوایم څوک دی دا قرآن دی. نو قرآن دلیل دوایی دی د روح دوا براتي. اوس خبره پوس واس نو حاصل د خبرې څه سو موږ وویل چې د عقل فیصلې د جذبې ډکې دي د وهم ډکې دي عقول متفاوت دي په عقل باندې کفایت نه کیږي او بل د عقل دا فیصلې ظاهري دي سعادت اخروی نه په فایده کیږي چاته ضرورت پیدا سو قرآن ته دا یاو بل نوع انسانی په دې ټول متفق دي چې انسان باید بقا ولري. دا کار خطا او تللی ویان دي یا معلومه دا ده چې یو بقا امکان لري د انسان او د انسان په خپل وجود کې دا نشته هغه ته بیا وروس شي زور شي خړپ شي او دا انعکاس د چا څه واخیستی د قرآن الله قائم دی باقي دی دایم دی دا د الله دین قرآن دا چې راغی انسانان دا انعکاس ځینې کوي چې دوی به دوام پیدا کړي. دنیا خو نو د دوام نه ده د قرآن د انعکاس د دوام اثر کله معلومیږي په آخرت کې د قرآن اثر بقا ده د الله صفت دی. نو انسان یې باقي کوي
نو قرآن څوک سو؟ دلیل بقائی سو چې انسان په باندې کیږي او جسم د انسان مرکب دی، روح یې راکب دی. جسم فرع، روح اصل. جسم ظاهر، روح باطن. غذا د جسم په دې ظاهر د روح د په قرآن دلیل یې غذایي سو. جسم مریضیږي، روح مریضیږي. د جسم دوا په ظاهري اتباعو ده، د روح د په قرآن ده. نو قرآن څوک سو؟ دلیل دوایی سو. بل په جسم کې حب د شهوت، د لباس، د شراب، د طعام، د منکوحې، د رتبې، د مال ستا صفتونه پکښې کې د شهوت او د غضب ستا. شهوت یې طلب کوي، غضب د دې په مقابل چې کوم شی معنی لویږي د هغه سره څوک یې مقابله کوي. دا خو نو ګډوډۍ راولي. قانون ته ضرورت پیدا سو. قانون به څوک جوړي؟ هغه څوک چې عالم وي او خاوند رحمت وي او هغه یو منځمیان مساوي علی سویه د ټولو ته په یوه رقم وي. هغه نو یوازې څوک؟ الله. نو د چا تر بل قریب دی، نی قوم دی، نی وطندار دی، نی همجنس دی، نی هم مثل دی، نی کلیوال دی چې نه. رحمت یې تام دی، قدرت یې تام دی، علم یې اشمل دی، په ټولو نقایصو کمالاتو خبر دی. نو قرآن څوک سو؟ دلیل قانونی سو. اوس یې نو کوي په خبره پوه سواست چې قرآن دلیل بقایي، دلیل قانوني، دلیل دوایي، دلیل غذایي. ماسی یو شروع بادانو بس کوي په دغه ځای کې باندې. اوس هم داسې واست لکه خوب چې در راغلی. زړه مې داسې غوښتي دي چې دا سږ کال مې تصور دا و چې باید داسې طالبان ترجمه وکړي چې دا جلالین یې ویلی چې دا ترجمه یې ونه کړي، په اطمینان وکړو. طالبان به ویل من الباب الى الباب ولو کان غړکا. نو څه ګټه کوي؟ لږ به کوو، په اطمینان به کوو. چې وخت د ډېر راغی بیا بیخي ډېر وایو، نو څه مشکل دی چې ګرد اوله سره یې ډېر کړو تر هغه بیا یې بلا ډېر وایو. الله رب العزت توفیق د خاتمې راکړي. نیت دې مولا د خپل رضا دپاره کړي. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا عفو يا عفو يا عفو. اللهم اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائك وأعدائنا وأعداء الدين ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ارحمنا برحمتك. دغه یو څو ورځې خو نو کوي دغه جلسې والا هم سړی په عذابوي. ډېر یې ښه منظوم اوس یې
پر 8 بجې سبق شروع کوو